السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو نه مخکې سلام واخلئ زما او د ډاکټر اکرام الله بیتا صاحب د طرف نه راغلی یو ملم جبې ته او بیا کشورۍ ته راغلی یو. خو د بیتاب صاحب له په ځای کې یو ډېر ښکلی ځای و، هغه ډېر بل شان ځای و، خو به یې دلته په سګنلو پسې راغللو او دې کچه کوټې ته مړه څه بل شانتې مزه کوي. تاسو د کچه کوټې د لرګو ته وګورئ. زوبا بیا شپې له د دوی ځای ته اور هم بلیږي او ملګري را سره ناست دي. شهزاد صاحب را سره دی، ادان باچا دی، مصباح رضوان حسین دی، شهاب پرویز ابوینا، ډاکټر وقار علی خان صاحب، اسامه معروف را سره دی، عادل ارمان دی، ابراهیم تاج دی، اسرار دی او زمونږ ګران ملګری حبیب صاحب دی او زمونږ د ملنګۍ اور بلیږي مړه د دې بیل خوند دی. او زمو د بیتاب صاحب نه اول خو د نوي کال مبارک شه. د ژوند نه نوی کال یو لاړې بل کال ورته راتلو والا دی. الله دې وکړي چې دا نوی کال په ټولو مسلمانانو په ټولو دنیا باندې او بیا خاص کر زمونږ د پښتنو دپاره خدای د امن کال وګرځوي او الله دې په هر چا باندې دا نوی کال په خوشحالو تیر کړي چې د چا په زړه څه ارمان یې خدای دې پوره کړي. ما و اکرام الله بیتاب صاحب به درته ټپې کوو او د ټپو نه به تاسو خوند اخلئ او رنګ به ترې اخلئ. اور بلیږي ښه په سور کې اکرام الله صاحب مرۍ مې هم خرابه ده خو ورځه اول بکلا کل غم اوس می دوتر شو کروندې پکې کوما هو اوس می دوتر شو کروندې پکې کوما او ما درته ویل سعودي ته مزه او اوس را لګي په غم لړلې جوابونه او اوس را لګي په غم لړلې جوابونه او وړې دی پاس کابل کې تیر کو او په جمع راغلی سلامت غواړي خالونه په جمع راغلی سلامت غواړي خالونه او یو کویز دن مینه ډول جاړې مونږ کره هسې میلمان راغلی دي او یو مونږ کره هسې میلمان راغلی دي او ما ورته ووې I love you او د خنداش نشولا سی مختا ونیونا خنداش نشولا سی مختا ونیونا او یې تپوس مې وکړو د یو بلا چې تیرې دم ستا په محله او چا راته ویل د لیونۍ واده دی ما ویلې وران مې شو ګوګله چې تیرې دم ستا په محله تپوس مې وکړو د یو بلا او چا راته ویل د لیونۍ واده دی ما ویلې وران مې شو ګوګله. وایا ماوی آوازې زما یارې وای او د اختر ټالې هر سړی دی زنګوینه د اختر ټالې هر سړی دی زنګوینه او یارې د غټو خلکو کار شو او ناچاره خلق محبت ولې کوي نا ناچاره خلق محبت ولې کوي نا او یا په غم دې زګندلې ګرځما او یا په خوشبویو دې چمګاوند مزه کوي نا او یا په خوشبویو دې چمګاوند مزه کوي نا او دا وای زه خبرېږم پتا به وخت د رښتینۍ راشي میانا او پتا به وخت د رښتینۍ راشي میانا او دا وای سبق وایا او چې لوی افسر شي ما بتاله درکوینا چې لوی افسر شي ما بتاله درکوینا او یې لوري د مور په شان ښایسته ده او یې دا تورنګړي زامنې پلار ته تللی دي او یې دا تورنګړي زامنې پلار ته تللی دي او لوري د مور په شان ښایسته ده نو
او یې دا تورنګړي زامنې پلار ته تللی دینا او یې دا تورنګړي زامنې پلار ته تللی دینا او دغه کارونه د قسمت ویزار او مین پیوي وا د بل چا سره شینا او مین پیوي وا د بل چا سره شینا او د بنجاري د رنجو تورا او د زړه کمرې مې پتا ولاړ دینا د زړه کمرې مې پتا ولاړ دینا او مونږ لګولې او چکر ابل ورځې او مونږ لګولې او چکر ابل ورځې جانان ته نوې خبر ابل ورځې جانان ته نوې خبر ابل ورځې او مونږ لګولې او چکر ابل ورځې مونږ لګولې او چکر ابل ورځې لا 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 کلا تر د خوب پاسم کلا پنور د خوب پاسم وکباور د خوب پاسم او زچ سحر د خوب پاسم د کلمې سره د سما یادو نن به هم تیر شي سباشته ده لا په وجود کې مساشته ده د خور او مور چې دعاشته ده وا زما د رزق الله شته ده ګټلې مال په جانان تعالی ما خو ککړلا ما د زړکړه هر چار مې ستا په خلکړه تا هغه لوز واده سکړه یار خو تا کړه ما خو نه کړه وس چې لنډ پرې کوي جړه راځي نه او د هغه سرو سترګو سنګر ته مزه د هغه سرو سترګو سنګر ته مزه او مزه کابل او پېښور ته